د افغانستان کرکټ چا وران کړ؟ سلامونه او پوښتنه مینه، تاسو ګورئ ټاپ پښتو چینل. ګلونه دوستانو، د دې عنوان تر لاندې چې د افغانستان کرکټ چا وران کړ، راځئ چې نن درته عجیبه او هغه حقایق در وښیم چې تر اوسه به مو نه وي اورېدلي. د دې ویډیو تر کتلو مخکې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مو له ملګرو سره شیر کړئ. که غواړئ چې د افغانستان د کرکټ په جنجالونو او هغه بدبختیو خبر شئ، نو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. د افغانستان کرکټ چې په لویه کې د افغانانو د خوښۍ او خوشحالۍ سبب بلل کېده، اوس یې داسې بڼه غوره کړې ده چې تر بلې هرې ادارې فساد، درغلۍ او سیاست ورکې زیات دی. دا سیاسي عملیات افغان کرکټ بورډ ته الهامي نه دي راغلي، بلکې د دې هر څه تر شا په مسلسل ډول ځینې کړۍ کار کوي. دا کړۍ هغه وخت په افغان کرکټ بورډ منګولې خښې کړي چې پاکستان کې د افغانستان اوسنی سفیر عاطف مشل یې چیرمین او شفیق ستانکزی اجرایوي رئیس وټاکل شو. تر دې وړاندې دې ادارې ته ټاکل شویو چیرمنانو او اجرایوي رئیسانو نه خو افغان کرکټ بورډ سیاسي کړی او نه یې هم په لویه کې بیا خپل پخوانی منصب ته د ورتګ لپاره هڅه کړې ده. خو دغه دواړه کسان چې پر دواړو باندې د بډو اخیستلو او درغلیو دوسیې هم جوړې دي، هڅه کوي چې د کرکټ بورډ مشري په لاس کې واخلي. ستانکزی او عاطف مشل د افغان لیګ په تړاو په پراخ فساد تورن دي چې قضیه یې څارنوالۍ ته هم استول شوې ده. دې دواړو کسانو په افغان لوبډله کې 3 کلیدي لوبغاړي بلک میل کړي دي چې د دوی له خولې وانه وړي او د هغوی لوبغاړو له جملې نه اصغر افغان، راشد ارمان او نبي ساخیل دي. دا درې واړه لوبغاړي همیش هرې لوبې نه وړاندې پټ او ښکاره له شفیق ستانکزي او عاطف مشل سره ګوري، او ان تر دې چې د نړیوال جام په دوران کې په پرله پسې ډول د هرې لوبې وړاندې او وروسته دغو دواړو کسانو سره خبرې کولې. پر عاطف مشل تور دی چې پاکستاني استخباراتو ته بلک میل دی او په افغان کرکټ بورډ کې د هغوی په غوښتنه پریکړې کوي. همداراز عاطف مشل هڅه کوي چې پر بورډ خپل کنټرول وساتي او د پخواني اجرایوي رئیس اسدالله خان، اوس د تاجکستان د بورډ جنرال سکرټري دی، تر لرې کېدو وروسته عاطف مشل په خپله خوښه یو اجرایوي رئیس لطف الله ستانکزی وټاکه چې په پرله پسې ډول د کرکټ بورډ د هر اقدام معلومات مخامخ شفیق ستانکزي او همدا ډول عاطف مشل ته ورکوي. نوموړی د دغو دوو کسانو په امر او غوښتنه په بورډ کې تغییرات راولي. اجرایوي رئیس لطف الله ستانکزی د چیرمین فرهان یوسفزي له ځانګړي سکرتر ښاغلي بایرکزي سره هم سخت مخالفت لري. اوس د کرکټ بورډ چیرمین غواړي چې ښاغلی بایرکزي خپل مرستیال کړي. چیرمین فرهان یوسفزي دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې په هند کې د ویسټ انډیز د سیریز پر مهال د ښاغلي بایرکزي او لطف الله ستانکزي ترمنځ شخړه وشوه. د افغانستان د کرکټ بورډ د بربادۍ لوی عاملین شفیق ستانکزی او عاطف مشل دي. فرهان یوسفزي تر مشرۍ وړاندې پخوانی چیرمین او اوس د سولې د وزارت معین ښاغلی فضلي هڅه وکړه چې د مافیا د کړۍ له منځه یوسي، خو ونه توانېدو او د مافیایي کړۍ له لوري چیرمین نه لرې کړل شو. عزیز الله فضلي بېلابېلو ځایونو کې ویلي چې عاطف مشل، شفیق ستانکزی، اصغر، نبي او راشد له لوري بیا اخطارونه ورکول شوي چې یا دې د دوی د بانډ برخه شي او یا یې به له کرکټ بورډ چیرمني نه پر شا کیږي. هغه وایي چې د مافیا خلاف ودرېدو خو د هغه مافیایي بانډ برخه نه شوه. هغه دا راز د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان ګلبدین نایب وایي چې هغه ته هم د دغو یادو کسانو بیا ویلي چې یا به د دوی د مافیا بانډ برخه کیږي او یا به یې د کرکټ لوبې نه پر شا کیږي. نن داسې ښکاري چې ګلبدین نایب د کرکټ له لوبې پر شا شوه او د مافیایي بانډ برخه شوه. داسې ښکاري چې افغانستان د کرکټ بورډ ورانوونکې ډله هم د عاطف مشل تر مشرۍ او د شفیق ستانکزي تر نظارت لاندې د دریو عمده لوبغاړو نبي ساخیل چې د لیګونو په اتل مشهور دی او هر کله په لیګونو کې ښه او د افغانستان لپاره خرابه لوبه کوي، همداراز راشد ارمان چې همیشه په پردیو لیګونو کې ښه ځلېدلی، او اصغر افغان چې د هر څومره ښه لوبغاړی پر ځای همیشه ورور او د خپلې کړۍ ملګري له ځان سره ساتلي دي.